فکر کړی چې د انسان بدن څومره په زړه پورې جوړښت لري؟ یوازې د نن ورځې څو مثالونه راواخلئ. ته د ساه اخیستلو او ورکولو لپاره سږي کاروي. زړه د بې وقفې درزیږي. مغز د بدن ټولو برخو ته امرونه ورکوي او همدا وخت کې دا ویډیو هم درک کوي. ټول دا کارونه د بدن د مختلفو برخو لخوا ترسره کیږي او دا برخې د حجرو څخه جوړې دي. ته شاید په دې وپوهېږې چې حجره د ژوند تر ټولو وړوکۍ برخه ده، خو حیرانوونکې خبره دا ده چې میلیاردونه حجرې چې نه عقل لري نه اراده سره یوځای کیږي او د انسان بدن جوړوي. د دې لپاره چې پوه شو دا کار څنګه کیږي، باید د بدن تنظیم درک کړو. د انسان بدن په درجوي شکل تنظیم شوی دی، یعنی بدن له مختلفو طبقو څخه جوړ دی. هره طبقه له بلې څخه پیچیدلې ده. زموږ بدن له 4 مهمو سطحو څخه جوړ دی: حجرې، انساج، غړي او د غړو سیستمونه دي. دا 4 سره یوځای کیږي او د انسان وجود یا بدن جوړوي. حجره د ژوند تر ټولو کوچنی واحد دی او د بدن ابتدایي برخه ده. په بدن کې ټولې حجرې یو ډول نه دي، بلکې مخصوص کارونو لپاره جوړې شوي او خپل کارونه ترسره کوي، چې دې ته خاصې حجرې یا هم تخصص شوي حجرې ویل کیږي. انساج د ورته خاصو حجرو ټولګه ده. ټولې حجرې په یو نسج کې لکه د ټیم کار کوي ترڅو دا انساج خپل کار سم ترسره کړي. مثلا دغه تصویر کې موږ داسې انساج وینو چې ستونې یا د خوله له دننه څخه پوښي. دې ته اپیتیلیل ټیشو ویل کیږي. دا حجرې خوله له خراش یا ټپونو څخه ساتي. مثلا کله چې موږ تیز چپس یا هم هر څه ترخه خورو. په دویمه درجه کې غړي یا ارګان دی. یو داسې برخه ده چې له مختلفو انساجو جوړ شوي. دا انساج یو ځای سره کارونه کوي ترڅو غړي خپل فعالیتونه ترسره کړي. د غړو سیستمونه د هغو غړو مجموعه ده چې سره یو ځای د بدن یو پیچلې وظیفه ترسره کوي. مثلا سږي د مختلفو انساجو نه جوړ دي، لکه اپیتیلیل ټیشو چې پخوا مو ترې یادونه وکړه، کنیکټیو ټیشو. دا ټول سره یو ځای کار کوي څو سږي د تنفسي سیستم برخه شي او موږ پرې ساه واخیستلی شو. تنفسي سیستم هغه غړي لري چې موږ ته د ساه اخیستلو اجازه راکوي. په دې کې مختلفې برخې راځي، مثلا پزه، نل یا ټریکیا، سږي، حجاب حاجز یا هم ډایفرام چې دا یوه عضله ده. کله چې موږ ساه اخلو ډایفرام راټولیږي، هوا له پزې او نل څخه سږو ته داخلیږي. هلته د ګاز تبادله کیږي، یعنی اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکساید باسو. بیا ډایفرام سستیږي او ساه باسو. دې پروسې ته د تنفس پروسه ویل کیږي. تنفس یا هم چې موږ ورته په پښتو کې ساه اخیستنه وایو. دا هر څه شاید تاسو ته مغلق ښکاره شي او سوال وي چې څنګه دا ټول یو بل سره تړلي دي. خو راځئ چې داسې تصور وکړو لکه د دې ګوډیو یا ناوکیو په شکل باندې چې له کوچنۍ برخې څخه شروع کوو او کوچنۍ برخه یې حجره ده. دا حجرې سره یوځای کیږي او انساج جوړوي. وروسته انساج یوځای کیږي، غړي جوړوي. غړي د غړي سیستمونه جوړوي او دا ټول د انسان بدن جوړوي. نو اوس خپل مغز وکاروه، خپلو عضلو ته امر وکړه او لاس دې پورته کړه چې ځان ته چکچکې ووهې، ځکه ستا بدن او دا په زړه پورې سیستم بې له دې چې ته فکر وکړې کار کوي، چې دا یو حیرانوونکی کار دی. مننه.